شکر دی مړه ها بچ په خیر سم د خبره وکړه وای السلام علیکم وعلیکم سلام پیراول ماما په خیر راغلی څنګه یې ښه یې طبیعت یې ښه دی دوه درې ځله لا راغلم نوې په کلي ای خلو چې داسې چل و بچیا که نه ها چې شپه تېره شي خبره ویره شي څه شی دی بیا څه شی شوی دی هو مړه بس داسې چل و چې نن څه بوی څنګه خور وچاچ پم که نه ها وایه سترګې مې داسې وغوړولې ها مړه څه قسم خو نه قسم خو هسې لږ وې وقسم څه شی کسې رو وچاچم نو لمسی لا کاټ سار لا ودرېدو چې ابار کلي توتي ګل و هغه نه دی هغه ملخای چې دغه بیا څه لانجه کړي و وږه هغه څه غم و پي ټي سي ایل فاینل وکړ شی و مړه پي ټي سي ایل نه مړه پي اس ایل هغه شی و په هغه کې په لاهور کې و ګوره داسې چل و چې دونه غونډ کلي والا په تنګ روي په سات کې سجا ګاډی کوي ډېر کې بس خیر دی که نه ها نو بس مړه څه وې ستړی یم خو نه وې ستړی یم خو هسې لږ وې ستړی کړم بس مړه پی سی ایل کې که چې په فاینل کې په میچ کې بس چې ته وی کاتی که نه او بس را ګرم شوي او په ګرمېدو کې یې املخی هومره ډباولی خو وړوکی یې کات نه دا څنګه یې مینې وا و په مخ باندې یم یو بوره وول و مړه بس یې څه بوی وې راغلو هغه لا ژړون تره شو و بس موږ هغه زور دا شو چې ویر خو راغلو که نه بس دواړه هم کېناول ای وی ویل چې دا پرده یې بل دی ویل چې دا پرده یې ویړ کو نه مې پکې پښتنه وکړه مو چې څه چل و چې ترا ګرم شوي و شي ویلې چې دا وی یې ګاټي و زه به یې ګاټم و مړه یو غویبالي سر فټ کړی و په دې را کې ډېر فضل کوري کړی و نه په کور داسې کور نه په خاموش سره ویلا کېنو وشای وکتو نو لانجو لا پکې ډوګه ډوګه غوښي ډازین پکې وکړي دغه اوس ته څه ټوله خلک یې یو کلمې کې وایي ماړه سړیه چې پښتنه مې پسې وکړه په خبرونو کې مې څه بوی ډیوه ریډیو ولګوله شي لا ور وګټلو ملتون بوی کو خبره کې څه خبره وه څه خو یو ګاونډ حال کې خو مړه به چې ترا کې مې ناول بس ترا کې ویله زه په کار شپم بېلا مې ویل چې ورک شو داسې دواړه سره ګوانډیون یو خو ګوانډیون مې سولې ورورونو وي مړه بس داسې چال مې وکړو چې جو بله مې ویله لوس کو هغه ملخی نه دغله مې یو 15,000 روپۍ ورکړې ویله مې ویل چې بس چوپ شه دا باندې لوژ مې لوژ وکړه زه نه یې وړوکی وړوکی جوړ کړی و داسې یې وکړم واسې وکړم پلور یې هم مشر سړی ورکې ورکې کې نه وه نه یې په کور کې نه داسې خو مړه بس خبره مې ومنله ومنله نو بس بیا مې ویله وویل چې شپه تېره شي خبره ویره شي دغه خبره وه بس اوس به د پي ټي سي ایل لوړ او ختم شو او بس خبره مې یې راکړو بس پیغام سره وویل او نن غوړې مې ترې وخت او بس مړه په منځ کې مې روغه وکړه ډېر ښه کور دی وکړله نو ځکه ستړی شوم خو ته څنګه راغلی وې په خبره پسې زه خبره پسې راغلی یم ما وویل چې یا کیسه له وکړي بس کیسه مې له وکړه او بس عبرت یې واخله او بس اوس کیسه لوړه پاوه او بس زه راغلم په دا